Number 1. ډېرې پیسې وګټه. Earn more money. Earn more money. دوی اوربند اعلان کړ. They declared ceasefire. They declared ceasefire. ته زما خبره ولې نه اورې؟ Why don't you listen to me? Why don't you listen to me? تا ته څنګه پته لګیږي؟ How do you know? How do you know? خواري کوه. Work hard. Work hard. کوه څه دې چې زړه غواړي. Do whatever you like. Do whatever you like. هغه پر ما باندې ډیر ګران ده. He is very dear to me. He is very dear to me. ګروپ یا څراغ روښانه کړه یا بل کړه. Switch on the light. Switch on the light. هغه در سره خبر کړه. Inform him. Inform him. هیڅ خبره نه ده. No matter. No matter. زما خبرې در سره ولیکه. Mark my words. Mark my words. دا وروستی اخطار ده. It is the last warning. It is the last warning. یو څه وخوره. Eat something. Eat something. زه به خپل ټول کوشش وکړم. I will do my best. I will do my best. دروازه کلپ کړه. Lock the door. Lock the door. موږ داسې یو لکه ورونه. We are like brothers. We are like brothers. ما ته یوه پیاله چای تیار کړه. Make me a cup of tea. Make me a cup of tea. زما ژوند پرته له تا نیمګړی ده. My life is defective without you. My life is defective without you. هغه ستونزې جوړوي یا هغه مشکلات جوړوي. He creates problems. He creates problems. دوی ظالمان خلق دي. They are cruel people. They are cruel people. ته زما غږ اورې؟ Do you hear me? Do you hear me? کاشکي چې له تا سره وای. یا کاشکي چې هلته له تا سره زه وای. I wish I had been there with you. I wish I had been there with you. غواړم چې یو سیټ ونیسم. I would like to reserve a seat. I would like
to reserve a seat. اوس د عمل وخت ده. Now is the time of action. Now is the time of action. هغه زما لرې خپلوان ده. He is my distant relative. He is my distant relative. مورې ما ته دعا وکړه. Mom, pray for me. Mom, pray for me. pray ویل کېږي دعا کول. pray لمونځ کولو ته هم ویل کېږي. pray ذکر کولو ته هم ویل کېږي. خو دلته ترې مقصد دعا کول دي. دلته حاضره چیرته ده؟ Where is the graveyard here? Where is the graveyard here? د خپل پلار احترام دی کوه. Respect your dad. Respect your dad. ډاډ ویل کېږي پلار. فادر هم ورته ویل کېږي. خو ډاډ چې ده لنډ حالت مخفف ده. ډاډ معنا پلار. فقط غوږ ونیسه. Just listen. Just listen. دا دروغ دی. It is a lie. It is a lie. نور هیڅ هم نه. Nothing else. Nothing else. تا ولیکل. Did you write? Did you write? هغه وانه وریدله. He didn't listen. He didn't listen. آیا تا ډوډۍ وخوړه؟ Did you eat food? Did you eat food? ما چای وڅښه. I took a tea. I took a tea. took د ټیک دویم حالت ده. معنی د اسهاله یا زیاتې معناوې لري خو دلته یې مقصد د اسهال دی. ارام اوسه یا ورخطا کېږه مه. Take it easy. Take it easy. څه وشول یا څه پېښ شوله. What happened? What happened? هغه ډېر مهربانه ده. He is very kind. He is very kind. Kind معنی ده مهربانه. د الله عبادت کوه یا الله ته عبادت وکړه. Pray to Allah. Pray to Allah. هیڅ کله خراب مړۍ یا ډوډۍ مه خوره. Never eat stale bread. Never eat stale bread. stale خرابه. bread معنا ډوډۍ. ما هغه د غرمې ډوډۍ ته راوغوښته یا هغه مې د غرمې ډوډۍ ته دعوت کړ. نو په انګلیسي کې به وایو
I invited him to lunch. I invited him to lunch. پرېږ مې ده چې لاړ شم زه یا ماته اجازه راکړه چې لاړ شم. Let me go. Let me go. د هغه سره خبرې وکړه. Talk to him. Talk to him. دوی ډېر بې وفا خلک دي. They are very disloyal people. They are very disloyal people. Disloyal معنی ده بې وفا. People خلک. خواري کوه یا محنت کوه. Work hard. Work hard. ستا خبرې مې په یاد دي. I remember your talks. I remember your talks. کوه څه دي چې زړه غواړي یا کوه هر څه دي چې خوښه وي. نو په انګلیسي کې به وایو Do whatever you like. Do whatever you like. دلته یې راوړه. Please bring it here. Please bring it here. دلته یې راوړه. Bring معنی راوړل. د here معنی ده دلته. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ د داسې کلاسونو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ ترڅو زموږ هر نوی کلاس چې موږ روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو پاک مهربان رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.